وټامین ای چې دی د انسان د بدن په وده کې کله چې حجرات مړ کېږي او نوي حجرات جوړېږي د هغې په جوړېدو کې چې دی د وټامین ای پوره ونډه ده او همدارنګه د سترګو د لید یا دید په پیاوړتیا کې چې دی ونډه لري. ورځنۍ اړتیا د وټامین ای چې ده په کوچنیانو کې چې 14 کلنۍ نه پورته په کوچنیانو کې تر 600 مایکروګرامه پورې ده. په ښځو او سړو کې تر 800 مایکروګرامه. د وټامین ای د کموالي علتونه چې دي دا بعضې ناروغۍ هم دي لکه د بیلګې په ډول د کولمو دایمي میکروبي ناروغۍ دي چې په هغې کې کولمې زخمي کېږي او وټامین ای جذب پکې ستونزمن کېږي. او همدارنګه د بډوډو ناروغۍ، د ځیګر ناروغۍ او هغه خلک چې وسوځي په اور کې، هغه خلک چې په دوامداره ډول باندې شراب څکي، په هغه کې د وټامین ای کموالی رامنځته کېږي. د وټامین ای د کموالي نښې نښانې یعنې سترګې پکې وچېږي، پوستکی یې وچ وي، د سترګو دید یې چې دی په تیاره کې چې دی کم وي او که دوام وکړي د ړندېدو سبب کېږي. او که په کوچنیانو کې د وټامین ای کموالی وي نو هغه چې دی په وده کې ستونزه رامنځته کېږي او ډېر زر نه غټېږي او همداسې ټیټ پاتې کېږي. ډېروالی چې دی دا هم ښه نه دی. هغه خویندې چې حمل لري نو په دغه وخت کې چې دی باید د ځیګر غوښه ونه خوري او همدارنګه سګرټ باید ونڅکي چې دا دواړه چې دی د وټامین ای د زیاتوالي سبب کېږي او ناروغ ته چې دی سردردي پیدا کوي، د پوستکي مختلفې ناروغۍ پیدا کوي او همدارنګه د ځیګر ناروغۍ پیدا کوي. د وټامین ای 15 غټې منبع چې دي، یو چې دی دا د ځیګر غوښه ده، ګازرې دي، په سبزیجاتو کې پالک او خواږه کچالان دي او همدارنګه خربوزه ده. د دې ترڅنګ په پنیر، کوچ، همدارنګه د کبانو په غوښه او په هګۍ کې هم شتون لري. په نورو سبزیجاتو کې لکه د بیلګې په ډول شنه حبوبات لکه می، مټر، شین ګلپي، رومیان، همدارنګه کدوان او سره مرچ او په امونو کې هم شتون لري. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې د تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په